سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. د طالبانو د سیاسي چارو مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر د افغانستان لپاره د آلمان له ځانګړي استازي مارکس پوتیل سره وکتل. په دې کتنه کې چې تېره ورځ د قطر په دوحه ښار کې ترسره شوه، د افغانستان د مسئلې په سوله ییز حل له امریکا سره په روانو خبرو او د ملکي تلفاتو د مخنیوي په اړه خبرې شوي دي. د طالبانو د خبرپاڼې له مخې دواړو خواوو همداراز په دې هم ټینګار کړی چې په افغانستان کې سوله د سیمې او نړۍ په ګټه ده او د افغانستان د مسئلې حل لپاره باید له شته فرصتونو ګټنه وشي. له دې سره سم د افغانستان د سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي تېره ورځ له طالب استازو سره تر خبرو مخکې په دوحې کې د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر سره وکتل. زلمي خلیزات په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له نوموړي سره یې د افغان سولې په اړه خبرې کړي او له افغان سولې بهیره د هغه هیواد له همکاریو مننه کړې ده. لا په داسې حال کې ده چې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر 2 ورځې مخکې د طالبانو له سیاسي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره هم کتلي وو او د سولې د روانو خبرو په دوحه کې د بین الافغاني ناستې د لغوه کېدو په اړه هم خبرې کړې وې. یو ځوان په کندوز کې د انسان تښتونکو له منګولو وژغورل شو. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وایي دغه ځوان چې نجیب الله نومیږي څه موده مخکې تښتول شوی و چې بالاخره تېره ورځ په علي آباد ولسوالۍ کې تر یوې لنډې نښتې وروسته آزاد شوی دی. د نوموړي په وینا انسان تښتونکي تر نښتې وروسته تښتېدلي دي. په فاریاب کې د الکولي مشروباتو یوه کارخونه کشف او له منځه یوړل شوه. دا کارخونه چې په میمنې ښار کې موقعیت درلود تېره ورځ د پولیسو له لوري له منځه وړل شوې ده. د کورنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې له دغه کارخونې څه باندې 100 لیتره الکولي مشروبات ترلاسه او په تړاو یې یو کس هم نیول شوی دی. له دې سره سم یو کس په ننګرهار کې د نشې توکو د لیږد په تور د سرحدي ځواکونو له لوري ونیول شو. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه کس تېره ورځ د مومندرې ولسوالۍ په سپین بند سیمه کې د سرحدي ځواکونو په یو کمین کې نیول شوی دی. ویل کېږي له یاد کسه 52 کیلوګرامه چرس او یو موټر هم ترلاسه شوي دي. او د بریټانیا دفاع وزیر ګوین ویلیامسون د حساسو معلوماتو د افشا کولو له امله له دندې ګوښه شو. د بریټانیې لومړی وزیر ښاغلی ویلیامسون په دې تور له دندې ګوښه کړی چې د ملي امنیت شورا د یوې غونډې حساس معلومات یې افشا کړي دي. په یاده ناسته کې چې نږدې 10 ورځې مخکې ترسره شوې وه په هغه هیواد کې د 5G انټرنټ پیلولو او په دې پروژه کې د ټکنالوژي چینایي شرکت هواوی ته په ونډې ورکولو خبرې شوې وې. ټاکل شوې ده چې د ویلیامسون پر ځای میرمن پینټي مورډانټ د دفاع وزیره شي چې د بریټانیا په تاریخ کې به لومړنۍ د دفاع ښځینه وزیره وي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.